When you ask someone how to learn English, most people will tell you just speak more, speak and speak. Speak to everybody. But the truth is different. Speaking is important, yes, but without understanding the rules of the language, your speaking will always feel weak and uncertain. Every language has a system, and today we are going to learn one of the most important parts of that system: auxiliary verbs. In this lesson, I will explain them clearly with simple examples so you can speak English with more confidence and accuracy. Let's get started. کله چې هم تاسو د انګلیش یو ټیچر نه یا هم دارنګه د بل یو کس نه پوښتنه وکړئ چې زه څنګه کولی شم انګلیش یاد کړم، نو هغوی به تاسو ته همدا یوه خبره کوي چې بس ته سپیکینګ کوه، د هر چا سره په انګلیش کې خبرې کوه. خو حقیقت یو بل څه دی. سپیکینګ ډیر مهم دی، خو کله چې مونږ یو لنګویج یو زبان زده کوو نو د هر لنګویج ځان ته رولز وي چې هغه رول ته باید فالو کړي. که د فالو نه کړل نو ستا خبرې به همیشه کمزوري وي، ته به داسې فلوینټ انګلیش هیڅکله هم ونه وایې. نو نن به مونږ خبره کوو په اګزلري وربس باندې، ځکه چې دا د یو لنګویج د اساسي او مهمو برخو نه دی. نو انشاءالله زه به درته ټول په مثالونو کې تشریح کوم، هم به د دې سره ستاسو انګلیش ډیر مضبوط شي او هم به تاسو د ګرامر یوه مهمه برخه یاده کړئ. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. اوس موږ وایو ټو بی ورب، هیلپینګ ورب یا اګزلري وربس. دا درې نومونه دې ورته کاریږي، خو اصلي او مین کم نوم چې دی ته موږ وایو هغه ټو بی وربس دی. ټو بی وربس چې دی یو اریګولر ورب دی، یعنی دا خپل شکل بدلوي، یو اریګولر ورب دی. او ټو بی ورب چې دی موږ سره ټول 8 شکلونه لري: بی، ام، از، آر، واز، ور، بن، بینګ. اوس به موږ د 8 شکلونو ټول مثالونه وایو او دا به درته هم وایم چې دا 8 شکلونه یا فورمز چې موږ سره دي د ټو بی وربس دا په کومو ځایونو کې استعمالیږي. نو مخکې د دې نه چې موږ اگزامپلز ووایو، راځم دا درته راسې لاند ایکسپلین کوم چې دا په کوم وختونو کې کاریږي. دا ټو بی وربس چې دی دا د 3 مهمو شیانو دپاره کاریږي. اول د سټیټ د حالت دپاره، دویم آیډنټیټي د پیژندنې دپاره یا تعارف دپاره، دریم لوکیشن د موقعیت یا لوکیشن دپاره کاریږي. اوس درته یو 3 لنډ اگزامپلز درکوم. I am a student، زه یو سټوډنټ یم. ګوره دلته چې دی ام دا ټو بی ورب دی او دې چې وکړل زمونږه آیډنټیټي یعنی زمونږه معرفت یې وکړو، انټروډکشن چې زه چې یم یو شاګرد یم. په دویم قدم کې she is happy، هغه خوشحاله ده. she is happy، هغه خوشحاله ده. اوس په دې مثال کې چې دی د ټو بی وربس چې وکړل سټیټ حالت یې وښودو چې هغه سره کم ده، خوشحاله ده. په دریم مثال کې they are in class، هغوی په کلاس کې دي. they are in class، هغوی په کلاس کې دي. نو دلته دا آر بیا هم ټو بی ورب دی او دې چې وکړل لوکیشن یې موږ ته وښودو چې هغوی چیرته دي، هغوی په کلاس کې دي. نو د همدې 3 مهمو او مین شیانو دپاره چې د ټو بی وربس کاریږي، د سټیټ، آیډنټیټي او لوکیشن دپاره. نو اوس به موږ وایو بی. ګوره دا بی چې دی دا د ټو بی ورب بیس فورم چې ورته وایي یعنی اصلي شکل دا بی دی. اوس دا بی په کوم وختونو کې کاریږي؟ بی چې دی آفټر ماډل وربس، د ماډل وربس نه وروسته چې دی بی کاریږي. هر کله چې تاسو په یو سنټنس کې ماډل وربس ولیدل، ماډل وربس دلته تشو کوم دا ټول وربونه دي. که دا چیرته په یو سنټنس کې وو د دې نه وروسته به تاسو بی لګوئ. دویم موږ چې کله پیسیو وایس جوړو، پیسیو وایس په هغه کې هم بی کاریږي. بل په فیوچر ټینس کې هم کاریږي د ویل شل نه وروسته. بل په فیوچر کنټینیوس ټینس کې هم کاریږي.
لکه I will be working یعنی زه به د کار کولو باندې لګیا یم. نو په دې کې هم be کاریږي. ګوره be په کومو ځایونو کې کاریږي؟ وروسته د ماډل وربس نه په پیسیو وایس کې چې مونږ جوړوو په هغه کې هم کاریږي، په فیوچر ټینس کې هم کاریږي او په کنټینیوس فیوچر یا فیوچر کنټینیوس دې کې هم کاریږي. اوس به درته یو 4 دانې اگزامپلز درکم. د ماډل وربس نه وروسته ګوره داسې کاریږي. You should be careful. ته باید احتیاط وکړې. اوس ګوره دا should موږ سره دلته ماډل ورب دی، نو د دې نه وروسته ګوره be کاریږي. دا be چې دی دا خپله to be ورب دی او بیس فارم دی د to be ورب. صحیح ده؟ یعنی هغه اصلي کوم مین شکل چې دی که نه هغه دا be دی. نو دلته ګوره موږ سره should چې ماډل ورب و. اوس ګوره په فیوچر ټینس کې I will be there. زه به هلته یم. I will be there. زه به هلته یم. نو دلته ګورئ د ویل نه وروسته be کار شو، فیوچر ټینس کې کار شو. بل په پاسیو وایس جوړولو کې هم کاریږي، هلته هم ماډل ورب چې راشي بیا هم کاریږي. لکه the work must be done. the work must be done یعنی کار باید ترسره شوی وي، ضرور باید ترسره شوی وي. نو دلته ګورئ بیا هم be کار شو. اوس په فیوچر کنټینیوس کې she will be studying. هغه به مطالعه کوي، یعنی د مطالعه کولو باندې به چې وي لګیا به وي. کنټینیوس ټینس دی. په مستقبل کې یا پر روانه زمانه کې هغه به چې کوي په مطالعه کولو به لګیا وي، یعنی هغه به سټډي کوي. she will be studying. نو که تاسو غواړئ چې دا ماډل وربس ټول په منظم او په صحیح شکل باندې یاد کړئ، نو د دې لپاره ما یو کورس ریکارډ کړی، هغه درته شو کوم، کولی شئ هغه هم در سره وګورئ. اوس به مونږ چې دی بل وایو SMR. هغه be چې وو هغه بیس فارم وو. اوس SMR چې دی دا SMR دا په پریزنټ ټینس کې کاریږي. SMR په پریزنټ ټینس کې کاریږي او په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې کاریږي. اوس دا SMR چې دی د دې دویم شکل چې کوم دی هغه was او were دی. was او were. was د M او S دویم شکل was دی او د R دویم شکل were دی. was او were په past tense کې کاریږي. لکه یو مثال درته وایم. I am a student. زه یو سټوډنټ یم. صحیح ده؟ دا پریزنټ ټینس شو. ګوره بس زه موجود همدا اوس یعنی سټوډنټ یم. که زه چیرته وایم چې زه یو سټوډنټ وم، یعنی په ماضي یا په تیره زمانه کې زه یو سټوډنټ وم، بیا به وایم I was a student. زه یو سټوډنټ وم. که چیرته ووایم چې زه به یو سټوډنټ یم، یعنی سټوډنټ به جوړیږم، بیا به وایم I will be a student. زه به یو سټوډنټ جوړیږم. I will be a student. نو دلته M, S او R په پریزنټ ټینس کې کاریږي او په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې. was او were چې دی په پاست ټینس کې کاریږي او په پاست کنټینیوس ټینس کې کاریږي. بل will be دا په فیوچر ټینس کې کاریږي. فیوچر ټینس کې. او بل مونږ یو شکل د دې لرو چې هغه دریم شکل دی د دې SMR، هغه بین دی. بین چې کوم دی هغه په پرفیکټ ټینس کې کاریږي، یعنی چې یو زمانه مکمل شوی وي، ختمه شوی وي، بین په هغه کې هم کاریږي. بل being دی. being چې دی هغه په پریزنټ ټینس کې کاریږي، خو په دې باره تر زه مکمل خبرې کوم. اوس راځو په دې MSR باندې او په was او were او په will be په دیو باندې به خبرې کوو. هغه بین او being چې کوم دی هغه به اخري تفرید و، هغه ډېر اسانه دي. نو اوس چې دی مونږ وایو دا د سبجیکټ پروناونس سره. سبجیکټ پروناونس چې یعنی دا SMR was او were دا د کومو شیانو سره کاریږي. نو M چې دی د I سره لګي، لکه I am زه یم، او د دې M مطلب دی یم. او S چې دی هغه د he she it سره لګي او د S مطلب دی دی یا دا، لکه هغه جنۍ ده یا هغه هلک دی، نو د دې S مطلب دی دی یا ده. او R چې دی د you we او دی سره لګي، د R مطلب دی دی یعنی جمع ده، یا دی یا یو، لکه موږ یو یا هغوی دی، نو د آر مطلب دی یو یا دی.
am او is د یو شي دپاره کاریږي. are د جمع یا د ډیرو شیانو دپاره کاریږي. اوس لکه زه وایم I am a teacher. زه یو استاد یم. He is a boy. هغه یو هلک دی. ګوره دلته he is دلته ته am نشي کارولی. لکه ته داسې نشي ویلی چې he am a boy. دا غلط دی ځکه مخکې مې درته وویل بیا هم درته وایم هر لنګویج ځان ته رولز لري. ته باید هغه رولز یاد کړې. که د رولز یاد نه کړل نو خبرې کول ډیره سخته ده. بل you are my friend. ته زما ملګری یې. you are my friend. ته زما ملګری یې. نو دلته ګورئ are وکارول شو. اوس دا چې و ګوره په پریزنټ ټینس کې و. اوس په پاست ټینس کې چې دی دا واز چې دی د I he she it د دیو سره لګي. واز هم د یو شي دپاره کاریږي او ور بیا د جمع دپاره کاریږي. د یو وی او دی سره لګي. که زه چیرته ووایم I was a teacher. زه یو استاد وم یو ټیچر وم. یا he was a student. هغه یو سټوډنټ و. نو دا ګوره پاست ټینس شو یعنی په تیر وخت کې و. بل will be. will be چې دی بیا د ټول کوم سبجیکټ پروناونس چې مونږ سره دي ودانې د دې ټولو دپاره will be کاریږي په فیوچر ټینس کې. نو اوس چې دی مونږ به وایو مثالونه. I am ready. زه تیار یم. ready یم. ګوره په دې سنټنس کې چې دی دا to be verbs چې مونږ am لرو دې چې وکړل زمونږ state حالت یې وښودو یعنی چې به زه تیار یم. I am ready. زه تیار یم. اوس که دا سنټنس مونږ په پاست ټینس کې وایو بیا به وایي I was ready. زه تیار وم یعنی په تیر زمانه کې ماضي کې I was ready. زه تیار وم. او که په فیوچر کې وایي I will be ready یعنی زه به تیار یم یا زه به تیار شم. I will be ready یعنی چې ته د کور نه راځې بس زه به تیار یم. موږ په فیوچر کې خبره کوو په مستقبل کې. دویم سنټنس I am tired. زه ستړی یم. دلته بیا هم دا سنټنس چې دی موږ ته سټیټ راښایي یعنی حالت زموږ بیانوي چې زه سره غم یم بس ستړی یم. I am tired. زه ستړی یم. که پاست ټینس یې ووایو I was tired. زه ستړی وم. که فیوچر یې ووایم I will be tired. زه به ستړی یم یعنی بس پر روان وخت کې به زه ستړی یم. I am your friend. زه ستا ملګری یم. I am your friend. زه ستا ملګری یم. اوس په دې سنټنس کې to be verb زمونږ انټروډکشن وکړو. مونږ یې معرفي کړو. تعارف یې زمونږ وکړو چې زه ستا ملګری یم. I was your friend. زه ستا ملګری ومه. I will be your friend. زه به ستا ملګری یم یا ستا ملګری به جوړ شم. I am happy today. نن ورځ زه خوشحال یم. I am happy today. نن ورځ زه خوشحال یم. اوس ګورئ دلته today موږ لرو today نن ورځ. که دا زه ووایم چې زه خوشحاله ومه بیا به دا today په yesterday باندې بدل کړئ یعنی زه پرون خوشحاله ومه. I was happy yesterday. زه پرون ورځ یا پرون خوشحاله ومه. اوس ګوره موږ که وایو چې زه به سبا خوشحاله یم په مستقبل کې یعنی پر روان وخت کې بیا به tomorrow وایي. I will be happy tomorrow. زه به سبا خوشحاله یم. I am at home. زه په کور کې یم. I am at home. زه په کور کې یم. I was at home. زه په کور کې ومه. I will be at home. زه به په کور کې یم. She is smart. هغه چالاکه ده. She is smart. دلته ګوره بیا هم د انټروډکشن دی یعنی هغه چالاکه ده. She is smart. هغه چالاکه ده. She was smart. هغه چالاکه وه. She will be smart. هغه به چالاکه یي یا به چالاکه شي. He is a teacher. هغه یو ټیچر دی استاد دی. He was a teacher. هغه یو استاد وو. He will be a teacher. هغه به یو استاد وي یا یو استاد به جوړ شي. It is cold. یخنی ده یا هوا یخه ده. It is cold یا د هوا یخه ده. cold مطلب یخ. یخه هوا. cold زکام ته هم وایي. It was cold. هوا یخه وه یعنی past tense شو. It will be cold. هوا به یخه وي یخه بشي. احمد is busy. احمد مصروفه دی. busy مطلب مصروفه. احمد was busy. احمد مصروفه وو. احمد will be busy.
احمد به مصروف وي. The book is new. دا کتاب نوی دی. ګوره دا به بوک نه وایي. دا ډبل او چې دلته شارټ ویل کېږي ښه بک. The book is new. دا کتاب نوی دی. The book was new. دا کتاب نوی وو. The book will be new. دا کتاب به نوی یعنی چې زه تا ته کوم کتاب راوړم هغه به نوی کتاب وي. You are late. ته ناوخته کوې یعنی عادت دی بس جوړ شوی دی ته ناوخته راځې. You are late د دې مطلب دی چې ته ناوخته کوې یعنی هر وخت ناوخته راځې. You were late. اوس دلته ګوره you were منګه وکاروو یعنی ځکه چې موږ ویلي وو چې were د جمع دپاره کاریږي. You were late. تا ناوخته کړه یعنی په تا باندې ناوخته شوی وو. You will be late. You will be late یعنی ته به څه کوې ناوخته کوې به. We are students. مونږ students یو شاګردان یو. ګوره we are دلته جمع ده مونږ یعنی مونږ شاګردان یو. We were students. مونږ شاګردان وو. We will be students. مونږ به شاګردان یو یا شاګردان به جوړ شو. They are happy. هغوی خوشحاله دي. They were happy. هغوی خوشحاله وو. They will be happy. هغوی به خوشحاله وي. The boys are strong. دا هلکان طاقتور دي. strong مطلب طاقتور. یو چا کې چې پاور وي طاقت پکې وي. The boys are strong. دا هلکان طاقتور دي. The boys were strong. دا هلکان طاقتور وو. The boys will be strong. هلکان به طاقتور شي یا به طاقتور وي. The girls are here. دا جنکۍ دلته دي. The girls are here. د جنکۍ دلته دي. Here مطلب دلته. The girls were here. جنکۍ دلته وي یعنی مخکې وي خو اوس نشته. The girls were here. جنکۍ دلته وي. The girls will be here. جنکۍ به دلته وي. The girls will be here. جنکۍ به دلته وي. I am sick. زه مریض یم. I am sick. زه مریض یم. I was sick. زه مریض وم یعنی په past tense کې. I will be sick. زه به مریض یم یا به مریض شم. I am at school. زه په سکول کې یم. I am at school. زه په سکول کې یم. I was at school. زه په سکول کې وم. I will be at school. زه په سکول کې یم. She is tired. هغه ستړې ده. She is tired. هغه ستړې ده. She was tired. هغه ستړې وه. She will be tired. هغه به ستړي یا به ستړي شي. It is hot. دا ګرمي ده یا هوا ګرمه ده. It is hot. ګرمي ده. It was hot. ګرمي وه یعنی پرون ورځ ګرمه وه ګرمي وه. It will be hot. ګرمي به یعنی سبا به ګرمي. We are ready. مونږ چمتو یو تیار یو. ready مطلب یو څوک چې بالکل تیار یي ready. We are ready. مونږ تیار یو. We were ready. مونږ تیار وو. We will be ready. مونږ به تیار یو یا به تیار شو. You are right. ته صحیح ته سم یې. You are right مطلب دا دی کله چې یو څوک خبره وکړي او ته د هغې خبرې تایید وکړي چې و دا خبره دې ټیک ده یعنی بس ته صحیح یې. You are right. ته ټیک یې ته صحیح یې. You were right. ته ټیک وې ته صحیح وې. You will be right. ته به صحیح یې. The boys are outside. هلکان بار دي. outside بار. The boys are outside. هلکان بار دي. The boys were outside. هلکان بار وو. The boys will be outside. هلکان به بار یي. The girls are quiet. جنکۍ غلي دي. quiet مطلب چې څوک غلی یعنی شور مور نه کوي خبرې نه کوي. The girls were quiet. جنکۍ غلي وي خاموشه وي. The girls will be quiet. جنکۍ به غلي وي. It is beautiful. دا ښایسته دی. It is beautiful. دا ښایسته دی. It was beautiful. دا ښایسته وو. It was beautiful. دا ښایسته وو. It will be beautiful. دا به ښایسته یي.
She is my friend. هغه زما ملګری ده. She was my friend. هغه زما ملګری وه. She will be my friend. هغه به زما ملګری شي یا به زما ملګری جوړه شي. اوس به مونږ خبره کوو په being باندې. being. دا being چې دی دا هماغه be دی خو دلته ing اخلي. being. صحیح ده؟ اوس هم په اگزامپلز کې پوهه کوم چې دا being په کوم وخت کې کاریږي. He is being rude. هغه بد چلن کوي. rude مطلب یو څوک چې بیادبي کوي، بد چلن کوي. He is being rude. هغه بد چلن کوي. اوس د دویم سنټنس ته ګورئ. He is rude. هغه بد طبیعت لري یا بد چلند دی. بس هغه یو لیونی غوندې دی، یعنی بیادبي کوي، بیادبه دی. He is rude. هغه بیادبه دی. او اول سنټنس مونږ سره وو he is being rude، یعنی هغه بیادبي کوي، بد چلند کوي. اوس دلته ګورئ په د اولنی سنټنس کې چې دی he is being rude، د دې being مطلب دی چې څوک په پریزنټ ټینس کې د لنډ وخت لپاره یا ټیمپرری اکشن کوي، چې د لنډ وخت لپاره یو کار تر سره کوي، دغه وخت کې چې دی being کاریږي. یعنی he is being rude مطلب هغه هم دا اوس بد چلن کوي، مخکې نه کوو. خو په دویم سنټنس کې he is rude هغه بیادبه دی، یعنی هغه همیشه بیادبه دی. دومره فرق لري. اولنی سنټنس کې چې being موږ لرو د هغې مطلب دا دی چې دا کس چې کوم دی دا همدا اوس بیادبي کوي، مخکې چېرته نه وه کړې. خو په دې دویم سنټنس کې چې دی که نه هغه بس همیشه بیادبه و، یعنی د مخکې نه بیادبه و. he is rude یعنی هغه بس بیادبه دی. نو being چې دی دا د موقتي یا د لږ وخت لپاره چې څوک یو اکشن کوي د هغې دپاره کاریږي. لکه په اگزامپلز کې به ډیر په اسانۍ باندې پوه شئ. he is being rude یعنی هغه بیادبي کوي. she is being nice هغه ډیره ښه ده، یعنی ډیره ښه شوه، د لږ وخت لپاره د خلکو سره چلند او دغه ډیر ښه شو. she is being nice هغه ډیره ښه ده. they are being noisy هغوی شور کوي، شور جوړوي. they are being noisy هغوی شور جوړوي. نو دلته ګورئ مخکې ګوره هغوی شور نه کوو، خو کله چې موږ being استعمال کوو نو دا چیا شو؟ لنډ مهال، یعنی هغوی همدا اوس شور کوي. I am being honest زه صادقه یم، رښتینی یم یا رښتینولي کومه، یعنی ګوره د لنډ وخت لپاره زه رښتینی یم. دا به honest نه وایي ښه، دلته دا h چې دی د سایلنټ دی، نه ویل کېږي honest. The child is being quiet ماشوم غلی دی، یعنی شور مور نه کوي د لنډ وخت لپاره. لکه ماشوم ویده دی غلی دی، خو چې راپاڅېدو بس بیا چغې وایي. نو دلته موږ being کاروو. انشاءالله چې په دې به پوه شوي وي چې being موږ کله کاروو؟ کله چې یو څوک یو اکشن کوي د لنډ وخت لپاره، مخکې نه و کړی خو اوس یې کوي، نو ته کولی شي په هغه وخت کې being وکاروې. بل موږ ben لرو. نو ben چې دی د SMR was were د دیو دریم حالت دی، third form دی. دا موږ په perfect tense کې کاروو، یعنی چې مکمل شوې زمانه وي. لکه I have been busy یعنی زه مصروفه ومه، یعنی tense چې دی یا وخت مکمل شوی دی، بس زه مصروفه ومه خو اوس نه یم، یعنی په تیر کې زه مصروفه ومه. I have been busy زه مصروفه وم. She has been sick هغه مریضه وه، یعنی اوس ښه شوې ده خو مخکې مریضه وه. She has been sick یا داسې هم ته ویلی شي هغه مریضه شوې وه، هغه مریضه شوې وه. They have been happy they have been happy هغوی خوشحاله وو، یعنی خوشحالي کړې ده، اوس مکمل کار ختم شوی دی، هغوی خوشحاله وو. نو ben چې دی هغه په مکمل شوي زمانه کې کاریږي، او د دې to be verbs چې دی دریم شکل دی، یعنی third form یې. نو انشاءالله امید کوم چې د دې ویډیو نه به تاسو یو څه یاد کړي وي. تاسو به د ګرامر د مهم کومه برخه چې دا به مو هم یاده کړې وي،
او دا کوم مثالونه چې مې درته وویل انشاءالله چې دې سره به ستاسو انګلیش ډیر مضبوط شوی وي. نو که دې ویډیو نه تاسو یو څه زده کړي وي، یو څه هیلپ یې در سره کړی وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.